علماء کرام دلته یو خبره ذکر کوي وی بعد خلک چې نیت تړي کنه نیت نو په خله باندې وای نیت مکړه او نیت پوي سلور رکعات فرض مسکوم یا 2 رکعات فرض مسکوم او بیا چې نیت تړي نو د لاسونو چوچت کې نو د خپل سر به داسې زمکه له وسیدا سي ځان ته داسې کی نه کله چې نیت تړي او مانده ته ودرېږي نو الله پاک جل شانه فرمای دا مخت قبله ته مخامخ کا او استاد قبله دا بالکل دا کم جمعات کې چته ولاړې یا کم ځای کې مانده ته ودرې نو دا بالکل بیت الله شریف ته مخامخ ده نو لہذا د هر مانده په ټیم کې به دا خپل مخ بیت الله شریف ته مخامخ بیت الله شریف طرف ته ګرځوي او کو یو سړی د بیت الله شریف کې د نماز کوي یعنی بیت الله شریف ته مخامخ ولاړوي نو بین عیب او عین کعبه مبارکه ته مخ ګرځوي او داسې بوای چې مخ می د دې کعبه مبارکه مخ می د دې کعبه شریفه به عین بیت الله شریف ته ودرې مخامخ او اوس کم تر اوس په مونږ طرف ته ودرو کنه ځکه بیت الله شریف خو مونږ ته نه ښکاری دلته نه نو اوس هغه سیمه ته او طرف ته مخ کو او چې کوم سره الته بیت الله شریف کې موس کوي نو به عین کعبه مبارکه ته مخامخ ودرې دا کله کو کله د تخکاری او کنا دا ښکاری د درته نه بس به د بیت الله شریف طرف ته صرف مخ کوا نو د هر مانده په ټیم کې به مخ دا د بیت الله شریف طرف ته کوي او دا ګوره د شرایط او د مانځه نه ده د مانځه لپاره خو ډېر شرایط دي کنه مانځه کې څو فرایض دي دیارلس څه بهر دي او څه دننه دي نو بعد شرایط دي او بعد ارکان دي شرط څه ته وایي علماء کرام فرمایي شرط خارج عن الشی ته وایي او رکن داخل فی الشی ته وایي شرط هغه څیز ته وایي چې هغه خارج وي د هغه څیز نه او رکن دې ته وایي چې هغه په هغه څیز کې داخل وي د مثال په طور باندې د مانځه دپاره اودس کول شرط دی نو دا اودس دا په مونځ کې داخل نه ده خو لیکن شرط ته والا چې اودس دې نه وي کړی نو مونځ دې نه کېږي او قبله د قبلې ته مخ کول هم دا د شرایطو د مانځه نه ده او دغه شانتې ځای پاک کېدل دا د شرایطو د مانځه نه ده کپړې پاکول دا د شرایطو د مانځه نه ده او د مونځ وخت پیژندل دا د شرایطو د مانځه نه دي که یو سړی ده او دا ورته نه وي معلوم نو ګورې د ده مونځ نه کېږي اول به دا ځکه یو سړی د ماسخوتن مانځه ته ولاړ ده او د ته پته نشته چې د ماسخوتن مونځ کوم او د ماښام مونځ کوم نه د ده دپاره وخت پیژندل ضروري دی او شرط دی چې زه اوس دا کم مونځ کوم نو دا د ماسخوتن د مانځه ټیم ده یا د ماښام د مانځه ټیم ده نو لہذا الله پاک جل شانه فرمای واقیموا وجوهکم تاسو مخ ساتئ یعنی قائم کئ دا خپل مخونه په وخت هر مانځه کې په وخت هر مانځه کې یعنی دا مخ هغه طرف ته کوي او ودعوه مخلصین له الدین دا الله پاک جل جلاله را وبلای خو هغه د لپاره عبادت ګوره خالص کوي بل چا لپاره عبادت نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای عبادت کو د الله پاک جل جلاله د لپاره کوي یو ځل یو کس راغو ما بل ورځ مشکات شریف کې دا په درس کې ویلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نے تپوس کولو مل احسانو ویسیب احسان ستوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و تو فرمایل ان تعبد اللہ فکأنک تراہو فإن لم تکن تراہو فإنہو یراکا دا سے دا اللہ پاک جل شانہ عبادتو کا چگویا دا اللہ پاک جل شانہ وینم او کو دا سے نوی نو دا سے خو آیا کنا چه ما وینی ما خو وینی کنا دا سے عبادتو کا نو دا اللہ پاک جل شانہ دا پارا خالص عبادتو کئی کما بداکم تعودون او اللہ پاک جل شانہ چه تاسو سنگ اولنی زلبان پیدا کری ای نو دا سے مونگو رے دوبارہ بیرا پیدا کوي یعنی دا قیامت رست دا حق دا مونگا امنتو باللہ وایو کنا
واليوم الآخر والقدر خيره آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. یعنی د مرګ نه پس د مونږه ګوره یو دل بیا را پاسېدل دي او ټول به د الله پاک جل جلاله مخې ته او کله خدای پاک جل شانه دنیا کې دوه فرقې جوړې کړې دي. فریقا هدا یو ډلې ته هدایت کړی ده، خو هغه خلکو ته رونو هدایت کیږي چې څوک د هدایت طالب وي او څوک ګوره هدایت طلب کوي او څوک د خدای پاک جل شانه نه هدایت غواړي ناغه ته ګوره هدایت کیږي. او بل ډله وفریقا حق علیهم الضلاله، بل داسې ډله ده چې هغې باندې الله پاک جل شانه گمراهي هغه ثابته کړې ده او د هغې چې چا باندې گمراهي ثابته ده نو الله پاک جل شانه فرمایي انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله. د هغې دپاره دوستان څوک دي؟ هغه شیطانان دي د الله پاک جل شانه نه علاوه دی هغه دوستان نیولي دي او ويحسبون انهم مهتدون او دا ګمان کوي چې ګوره موږ په سمې لارې باندې یو. خو څوک عیسایي نه، هغه اوس کافر ده که نه؟ یهودي کافر ده، سیک کافر ده، قادیانی کافر ده، دا ټول کافران دي. خو لیکن تپوس ترې نه وکړه نو معاذ الله دا هر یوه ډله وایي چې د په سمې باندې یمه او ځان ته سم وایي. ولې؟ الله پاک جل شانه فرمایي دا ګمراه خلق دي خو لیکن ګمان دا کوي چې ګوره موږ په سمې لارې باندې یو. نو لهذا چې کوم خلق الله پاک جل شانه ورته هدایت کړی ده هغوی به جنت ته بوځي او څوک چې په ضلالت باندې دي هغوی به جهنم ته بوځي.